استاد ډیر وخت مو لیکوالي وکړه، اوس چې خپل دغه آثارو ته بیرته ګوري خلکو ته مو څه لیکلي؟ څنګه شي خو نه دي چې زه لاف وایم په هغې باندې داسې افتخار وکړم، دومره شی نه دي. دغه ځینې لیکوالان دي مثال لایق صاحب ډېر ښه شی لیکي که نه، مګر خپله یې ستایي. خو فرض ما واقعا شی نه لیکلي، فقط خپله ټولنه مې مطالعه کړې ده. داسې مطالعه نه چې داسې تیوریتیکي مطالعه، بلکې کتلې مې ده په مختلفو حالاتو کې مې کتلې ده. په مختلفو حالاتو کې مختلف عکس العملونه خلک ښکاره کوي. ټولنه داسې نه مطالعه کېږي چې د تاریخ له نظر مطالعه کوي یا نور چې مطالعه کوي. دا ځینې جملې هم د خلکو لیدلي چې لیکي همدغه یک نواخته جملې دي چې باید سړی مصدر د خدماتو شي یا دغسې کوم شی. دا نه دی. مطالعه کول دې ته نه وایي، هر سولې ته ګوته وروړه، امکانات چې لړم وي خوبې دي که نه. هیڅ تیږه هم داسې مه پرېږده وغیره په بل مخ د قاتل سره، د نور سره، د عالم سره. دغه ځان ته فرض کړه علامه‌ګان موږ لرو که نه، پنځه ستوري دي که اووه ستوري دي موږ لرو. څه وګوره چې رښتیا ستوري دي که نه، همداسې واسطه یې لرله ځکه ستوري شول. ته څه شی کړي، څه شی چاپ کړي دي، څه شی لیکلي دي. یعنې مه شرمېږه ترې، مه ډارېږه ترې، فقط حقیقت ته اوسه، وفادار اوسه. نو دا ما کړې ده، دا مطالعه ما کړې ده. ډېر خو بزرگانو کې مې شیطاني عناصر لیدلي دي. دار شوی نه یم بتوانید راخوزه ځینو غونډو کې چې زه غږېدلی څو غونډو کې ما نه میکروفون اخیستل شوی، ځکه چې زه د سیاست مخالف غږېدم، د مسلط سیاست. ما دا پښتو ادب طلایي عصر وایي، یو وخت طلایي عصر و، حمید و، رحمان و، خوشحال و، دغه ته طلایي عصر وایي. و هم طلایي عصر و. بیا کله چې زه هغه شوم، کله چې موږ ته خبر راورسېده، دغه نظمونه چې ما کتل داسې وو لکه سړی چې پپالې کوي. دا طلایي عصر څه بلا وواهه چې هغه شو دغسې خراب شو. د محیدین افغان سراج الاخبار کې دوی یا په خپله محمود طرزي دغو چې تیږه او راه آهن و الوتکې سړه اوسپنه ایستایله. دا ولې محیدین افغان وایي چې ګاډی مې خپل، موټر مې خپل، سړک مې خپل دی. دا نو څه شی شو؟ زموږ چا وي دی داسې په افتخار وایي چې موږ هر څه جوړوو. دا ادب نه دی که نه. څه بلا ورباندې وشوه؟ دغسې ما همدغه ته خبر راورسوله چې حبیبي صاحب رانه هغه واخیسته میکروفون، ویل موږ دی شپون بال دی قصاب وخوت د پښتو ژبې. همدغسې نه اکثر ځای کې دا راځي پکې او یارانه کې بنګړي ماتېږي. نو چې لیکوالي کوي ما دې سره چې امکان لري چې هلته یې ښه ډبولی وژلی وی، مګر دا هغه لیکوالي ګران نه ده. د ټولنې کې همدغسې زغم نشته دی. استاده د نثر خبره چې کله کېږي، ستاسو د نثر رنګ تر نورو جلا دی. له اوله مو چې نثر لیک همدې ته مو فکر کړی و چې باید همداسې نثر ولیکئ که نه وروسته بیا همدا طرز مو را خپل کړ؟ یو شی چې ما اوله نه غوښته دا ده چې ته چې داسې څوک یې ولولي که نه. یو شی و چې ما غوښتل چې زه چې شی لیکم یو سړی خو یې باید ولولي. څنګه یې داسې کړم چې هغه یې ولولي؟ خبره به ښه خبره وي، خو د ویلو طرز مهم دی. دغه مې د پخوا نه و. خب دا نور معاملې به پس پکې راووتې چې شی مې هغه کړ. یو وخت یو کتاب دی ما د بنګي غاړه ده که څه بلا ده لوستې ده. دغه بنګي غاړه مې چې ولیکله پښتو ټولنې کې وم. صداقت صاحب، عبدالوکیل صداقت ما ملګری و، پښتو ټولنې کې معاون و. هغه ته مې ورکړه چې دا ولولي. چې ویې لوسته 2-3 ورځې ورکو چې راغی ویل ډېرې لنډ لیکې، لږې هغه لږې وغځوه. زه پوه شوم چې خوند یې ورکړی، لږ وغځوه معنا چې څه لوستی غوښتي چې نور یې ولولي. هغې نه ما همدغه نتیجه واخیستله چې لاندې ونه لیکم نو باید د لوستلو وي که نه. بیا مې ویل راځه یو ناول ولیکم صداقت ته. هغه مې بیا ولیکه، شین ټاغی مې ولیکه. بیا شین ټاغی د ده ډېر خوښ شو. اوس یو څه خو لاندې قصې هم نه وي، چې پېښ شوي ټول شان خان آباد کې پېښ شوي دي دغه ما چې لیکلي دي. لږه مې جلا ورکړې ده.
یو عنصر چې څوک نه یادوي هغه مې یاد کړی، هغه مینه پکې زیاته شوې. استاد کاروان صاحب وایي تاسو داسې خبرې کوئ که نور لیکوالي وکړي نو شونډې به یې پرې وسوځي. اوس که دغسې خبرې کېږي په نثر کې ګټه یې څه ده او یا دې ته مو فکر کړی چې تاوان به یې څه وي؟ د لایق سره مې هغه ورځ جنګ و. ما ویل دغه ښایسته جنکۍ چې وګورئ څنګه احساس درته پیدا کېږي. ویل چې دا خو ما خویندې وو، لوڼې دي، میندې دي. داسې ما ویل ته ما ته لږ شرم مه راکوه، نه دا پارک زرنګار دی. وایي چې نه همدغسې سړی باید هغه ولري، عفت ولري. داسې وایي ته څنګه یې؟ ما زه خو داسې یم لکه الفت صاحب، ښکلې چې وینم مینه په ما باندې پیریان راولي. ښکلې ته ښکلی وایم، دا فرق نه کوي چې زه زوړ یم، زه د کار نه یم، دا بله خبره ده. خو لیکوالۍ له نظره زه ورته چې ګورم زه یې داسې نه اخلم چې ما خور و مور دې وي، بد اخلاقي نه کوم، دغه مې خواشه ده. را اخلم یې مجسم کوم یې مخکې دږدم، بیا یې منې. زه چې شی ولیکم هغه دروغ نه وي، یعنی خلکو دغه عقیده پې پیدا شوې ده. استاده یو بله خبره هم چې تاسو خپله یې ډېره کوئ چې شعر مه لیکئ، نثر ولیکئ، یعنی تر اوسه پورې شعر بیخي زیات دی او مخ په لوړ روان دی. د دې وجه دا ده چې پښتانه پر شعر زیات مین دي که نه د نثر لیکل سخت کار دی؟ نه، فرانسه کې یو شو یو قصه داستان لیکلی و، گیدو موپاسان و کوم څو بل لیکوال و د فرانسې، هغه فرانسې اکادمي د علومو کې ویلي و چې یو کلام دوه رقمه دی، یو نثر دی یو نظم دی. دغه تاسو چې غږیږئ دغه نثر دی. نو بیا یو سړی پوښتنه وایي زه دومره کالونه مې ویلي نه پوهېدم چې دا نثر دی، چې نثر دغه شی دی چې ته وایي. دا همدغسې ده، نثر وایي خو لیکلی نشي. لیکل شعر ښه لیکلی شي ځکه چې د نغارو سره او ډنګه ډګارو سره دا آسانه دی نظم، کنه ځکه چې قافیه لري و هر سړی متل هم یو رقم نظم دی. دغه نورې خبرې چې ما خلکو ته وکړه، خلکو ونه منل، ولا زه ډارېدم چې ومې نه وهي. ما سره یې لطف کړی چې وهلی یې لا نه یم. هر څه مې چې ورته ویل چې قرآن شریف کې په نثر دی، په نظم نه دی، ولا بقول شاعر. دا شاعر مې خو نه منع کېږي، زه پوهېدم چې نه منع کېږي، نه یې مني څوک. استاده دغه مخکې مو ویلې چې باید داسې یو شی ولیکئ چې خلک یې ولولي، یعنی هغه خواږه پکې ورزیات کړئ. نور ډېر لیکوالان هم شته دي دغه کار یې ونه کړ، یعنی یو څه یې چې په ټولنه کې ولیدل هماغسې یې راواخیستل، ویې ویل کاشکې هماغسې راواخلي، نه راخلي. یو برداشت دی، یو لیکوالي، یو سبک دی. هغه چې سړی میکنت باید ونه وایي، مینماید باید وایي، خواند باید ونه وایي، به خوانش گرفت، دغه رقم شیان باید وایي. د لارو کوڅې خبرې باید استعمال نه کړي، ښه داسې ادبیات غالبه کې پې باندې لغتونه هغه کې د مور سره چې غږېږي، د کور کې چې غږېږي، خبرې ښځې سره هغسې نه غږېږي، که نه لیکل نه کوي. هسې د نغري خبرې دې ولیکي، که نه کنار دی نغری خو به یې لیدلی وي، که نه هر سړی هماغسې ولیکي به صحیح راځي. استاده ځینې دا خبره کوي چې په لیکوالۍ کې جدیت پکار دی، خو تاسو ډېر جدي مسایل چې راخیستي دي په خپلو لیکنو کې، په لنډو کیسو او ناولونو کې، داسې بحث مو پرې کړی چې هغه غیر جدي دی. آیا مسایل همداسې بحث شي ستاسو په نظر چې جدیت پکې ډېر نه وي؟ ما ویلي یو شرط دا ده چې خلک باید ولولي، بل رقم یې نه لولي. او همدې ته یو بل شی هم وایي د بهیر والا طنز، زه ورسره موافق نه یم چې طنز دوی دې ته وایي چې وایي یو څه او مقصد بل څه وي. یو قصه درته وکړم، ما ترور زوی و د کمونستانو ملک، نو هغه ویلې څوک مړه شوي وو د دوی په کورنۍ کې، ښځو ژړل چې ټکۍ پکې اچولی و، ژړل. هغه دی ولګېده، د دوی شپیلمرغان و، یو لویه لکړه یې واخیسته، دوی به چې ژړل، دوی به د پیلمرغانو ته لښته ونیوله، وار به یې ورکړه، هغه به کول کولو. هغه چې د ښځو وخندل، هر وخت چې د هغې غږ شو خندلې. سړی هماغسې مړی پروت و، دغه کې یو لږ څه طنز پروت دی. هره موضوع ډېر اړخونه لري.
استاد سرل دی چې ستاسو لیکنې ډیرو خلکو خوښې کړې خو بل څوک داسې پیدا نه شو چې دغه ډول لیکل وکړي که څوک په همدغه طرز لیکل وکړي خوشحاله کېږي که نه وایي چې تقلید یې کړی لا پوه شه آخرت پوه شه زه وایم دغه معاصره لار ده که ما ته وخت وایي درسته ورځ به ګرځېدم بهیر په بهیر لیکچرونه به ورکوي یا قلم په قلم څنګه اولې نثر ولیکي نثر ډېر ښه شی دی کور کې نثر وایي ډوډۍ چې خورئ نثر وایي لور سره زوی سره چې غږېږئ نثر وایي بیا لیکلو کې نثر نه شي لیکلی استاده وایي پښتانه د خپلو ډیرو مشرانو قدر نه کوي یعنی که هغه ښه لیکل کوي که ښه کارونه کوي تاسو چې لیکنې کړي دي ورته له خپلو خلکو خوشحاله یې نازولی یې که نه والا د حد نه زیات زه په دومره نه ارزم خلک مې نازوي هغه ورځې لار ته خلک چې د شپون مانغونډه ده لوی بانر لیکلی دی وایي د نصر پاچا اوس چې پاچایي بیخي له منځه لاړه دی پاچا کوي یعنی ما ډېر صفت کوي په دومره صفت نه ارزم هغه بانر چې و ما عکس و پکې د نصر پاچا و داسې هغه بیا ما ته راکړو هغه ټوټه ده ما نه اخیستو اوس فکر کوم چې ښه شی چې ومې اخیستو چې هغه یې سره تاو کړله بکس کې کېدم ویسم چې ما مېرمنې وګوري چې زه دغسې یم داسې نه دی چې داسې نه یم خو هغه عجب شی ویلي و حمزه چې ستا په اننګو کې د وینو سره دي زه فکر کوم د پښتو ژبې په اننګو کې یو څه سره یې ما هم داسې امکان لري چې وي یو خال غوندې او راځي دغې ته راځي بالاخره دغه خلک همدغه رقم نثر ته راځي استاده د لیکوالۍ تجربې مو په مقالو کې لیکلي خو بیا هم د لیکلو په اړه هغه تجربې چې ډېرې خاصې دي هغه کومې دي هغه دا ده چې هغه څه چې په تاسو تېر شوي نه وي مې لیکئ چې نه په پوهېږئ مې لیکئ که نه هیرسي انګریزي کې ورته وایي افواه په افواهو باندې قصه مه لیکئ په د دویم لاس په معلوماتو یې مه لیکئ بیا نو صحیح راځي که نه وي خلک فکر کوي چې ښه داسې تمتراق کوي خو دروغ وایي زه همدا وایم لیکوالۍ دپاره ورشه مطالعه ده مطالعه کې چې خو نه مه ډارېږه بلکې فرض کړه چې نتیجه داسې نتیجه راغله چې د سړی چې محکوموي یا شی دا یې تا خپل ورور وي رای مه پرې وایه د حقیقت هم سترګې مه پټوه ډېره زیاته مننه استاده تاسو د خیر ویسئ